پکتیکا چې د غزنی ولایت د اندړو او پکتیا ولایت په زرمت ولسوالیو کې غځېدلو لویو لارو باندې له مرکز کابل او نورو ګاونډیو ولایتونو سره وصلېږي. د تیر حکومت په وخت کې د زیاتو ناامنیو له امله پرې خلکو په اسانۍ سره سفر ته زړه نه ښه کاوه، خو اوس یې لارویان وایي د اسلامي امارت له حاکمیت سره دغه ستونزه هواره شوې او کولی شي چې په ډاډه زړه پرې سفر وکړي. اسلامي امارت څخه ډېر منندوی یم چې د لارې د امنیت ډېر امنیت شوی دی او البته پوستیش کول هم نشته. اسلامي امارت څخه دا غوښتنه هم په کلکه لرم چې د امنیت وساتي. ډېر ښه امنیت خدای راوست، خدای دې راولي. د امنیت شپه وي کرواز وي، له هرې خواصې پکتیکا ته راځي، له هره طرفه ارام بېغمه راځي، بېغمه ځي. د دغه لویو لارو یو شمېر موټر چلونکي که څه هم له ډاډمن امنیت څخه خوشحاله دي، خو له اسلامي امارت څخه غواړي چې د لویو لارو د تخریب شویو ځایونو د رغولو لپاره دې هم پاملرنه وکړي. خو موږ غوښتنه دغه ده چې د امارت د لارې چې سړک وکړي، موږ ته کار وشي، موږ به ډېر خوشحاله شو. نو موږ د اسلامي اماراتو نه دا غوښتنه ده چې د سړک چې کومې دي د ډریورانو ته مطلب ډېر مشکل دي، سړک بیخي ژوبلې دي. نو دوی نه موږ دا غوښتنه ده چې دا سړک باندې کار روان کړي. بل لور ته د پکتیکا ولایت د امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي د دغه ولایت مرکز او ټولو ولسوالیو ته غځېدلې لویې لارې په بشپړ ډول امن دي او هر څوک کولی شي چې پرې تګ راتګ وکړي. په شپه ورځ موږ مجاهدین اخته دي، د ګزمو او د پیرو دار سره ترتیب برابر دي. د خلکو د اطمینان لپاره ټولې غځېدلې لارې چې د پکتیکا او د غزني او ګردیز او کومې لارې چې دي په ټولو کې امن دي، څه مشکل نشته. د یادونې وړ ده چې په هیواد کې د اسلامي امارت له حاکمیت راوروسته د هیواد ټولې لارې د هر قسم سفرونو لپاره پرانیستې دي او خلک کولی شي چې خپل منزل ته پرې ځانونه ورسوي.